تازه ایران د اسماعیل هونیه غچ اخلي وایي پر اسرائیلو مستقیم بریدونه کوو. دا چې څنګه نور جزئیات هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دریو ایراني سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای خپل هیواد ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هونیه د وژل کېدو په غچ کې د پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هونیه د چهارشنبې په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل ساتونکي سره په نښه ووژل شو. حماس د اروپایي اتحادیې او متحده ایالاتو لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بې پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته ګډ بریدونه وکړي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې له هغو دریو سرچینو چې له دې ورځپاڼې سره خبرې کړي دوی د ایران د سپای پاسداران غړي دي. دغې ورځپاڼې زیاته کړې ایران د دې احتمال په اړه څېړنه کوي چې د ایران له خاورې پر اسرائیلو د مستقیم برید په څیر به د یمن، سوریې او عراق له ځینو برخو هم د اسرائیلو پر لور بریدونه وشي. تر دې مخکې د ایران ستر مشر د هونیه له وژل کېدو وروسته پرون په خپل پیغام کې وویل چې اسرائیل په دې کار سره د ځان لپاره سختې سزا ته تیار دي. اسرائیلو تر اوسه په رسمي توګه د هونیه په برید کې خپل لاس لرل نه دي تایید کړي. ایران د تیرې حمل میاشتې په 26مه هم وروسته تر هغې په اسرائیلو سلګونه توغندي او بې پیلوټ الوتکې وتوغولې چې دمشق کې کونسلګرۍ د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښه شوی.